ډیر انسانان د حسد په بیماری او مرض باندې مبتلا وي او دا ډیر عظیمه ګناه هم ده. حسد عزتمندو هغه بیماری مهلک مرض ده چې انسان کته ارتوي، لکه د غر په سر باندې چې یو کته یې راورغړوي. ابلیس چې دا په اسمان کې او د حسد وکړو او دا اول حسد چې په اسمان کې وشو د آدم علیه السلام سره وکړو، کوم ځای ته ورسوو؟ د بره اسمانونو نه راوغورځو لاندې سجین ته ورسو، په سجین کې به نو د اسمان نه ځمکې ته راکته دونه اوله درجه کته کړه. دا ولې حسد؟ قابل چې د آدم علیه السلام په بچو کې و د خپل ورور حابل سره حسد وکړو، لاړ کوم ځای ته ورسېد. حسد دې ته مجبوره کو چې قتل وکړي. نو حسد دا یو طرف ته که چې دومره مهلکه ګناه ده چې تا تباه کوي، ذلیله کوي دي یا مسلمان وروره، بل دا دی تا دې ته هم هڅوي، دې حتی دې رسوي چې ته قتل وکړي. یعنی حتی ورور قتل ته حسد هم سړی رسوي. تا سوچ کوئ د انبیاو بچي دي، د نبي بچی دی، لیکن څه وکړو؟ قتل یې وکړو. دا حسد. همدغه رنګې د یوسف علیه السلام واقعه چې د هغې ورونه هم د الله د یو نبي بچي و یعقوب علیه السلام، کم حتی حسد ورسول. په دې وجه باندې حسد نه ډېر ځان ساتل کول پکار دي. حسد څه ته ویلی شي؟ دا ده چې ورور باندې یو مسلمان باندې الله نعمت کړی دی، ستا پې زړه چوي. دا نه دي کول پکار. الله یو مسلمان ته، ستا ورور ته، ګاونډي ته وغیره، یو عام مسلمان ته یو نعمت به کړی دی، د دنیوي نعمت دی، بچي ول ورکړي دي، کور ول ورکړي دی، علم ول ورکړي دی، صحت ول ورکړي دی، خایس ول ورکړي وغیره، ته به حسد نه کې، بلکې سوی الله دې تعالی کې نور برکت واچي، یا رب مال هم راکې، د دین خرا کې، ولې دعا ول نه کې د الله نه. هغه رب چې هغه ته دغه نعمت ورکړي تعالی نشي درکولې، دغه نه ته مو غواړه کنه یا رب نور مول زیات کې. که دعا وته نه کې نو زړه کې حسد مکوا.